یو داسې اهمه او ضروري دعا چې الله رب العالمین به د دې په برکت باندې ضرور تا ته شفا درکوي. معارف الاسلام اداره ډیر داسې مریضان پېښ سوي دي چې قسمه مریضۍ لري، پر ډیرو زیاتو ډاکټرانو او طبیبانو ګرځېدلي دي، د هغوی د دوا سره علاج نه دی سوی چې کله هغوی ته دغه دعا موږ وښولي الله رب العالمین شفا ورسره ورکړي. ځکه چې دغه دعا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم معمول و، پر ډیرو مریضانو به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دغه دعا ویل. دا د کومو مرضیو لپاره علاج ده؟ په صحیح حدیث کې دا راځي چې د کم چا پر یو ځای باندې زخم وي یا یو ځای سوځلی وي او یا پر مخ باندې یا پر بل ځای باندې دانی وي، دا شان یو ځای سپڼی وي یا یو ځای خارشت کوي، د دغه ټولو دپاره دغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خولې سره راوتلې دعا او په هغه طریقه باندې دا ډیره مجربه ده. په صحیح البخاري او په صحیح مسلم کې دا حدیث راځي. هغه دعا دا ده: بسم الله تربة ارضنا بریقة بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. عائشہ صدیقه رضی الله عنها د دې طریقه بیانوي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به خپله مبارکه ګوته دا په ناړو باندې لږ لنده کړل، هغه ګوته به یې بیا په صفا خاورو باندې یا پر مځکه یا د خاورو په دیوال باندې ومږدله چې د هغې سره به لږ خاوره هم راپورته سوه، نو بیا به یې دغه ګوته پر هغه زخم باندې یا پر سوځلي ځای باندې یا پر دانه باندې یا د مسپڼې پر هغه ځای داسې راتېره کړه او دغه دعا به یې ویل: بسم الله تربة ارضنا بریقة بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. نو چې ستاسو کم ځای باندې یا دانه وي یا مسپڼه وي یا خارشت وي یا زخم وي یا سوځلی ځای وي، نو په دغه طریقه باندې نو لږ د خپله ګوته په لاڼو باندې لنده کړئ او بیا یې په خاورو باندې ومږئ، بیا دغه ګوته پر هغه زخم باندې یا پر دانه باندې یا پر مسپڼې تیره کړئ او دغه دعا وایست: بسم الله تربة ارضنا بریقة بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. په ورځ کې دغه طریقه 2 واره وکړئ. که چیرې مو 2 واره نسوه کولی، یو وخت یې په ورځ کې وکړئ هم صحیح ده. الله رب العالمین مو د دې سره تاسو ته شفا نصیب کړي، د ډاکټرانو طبیبانو به خلاصوي. دا داسې دعا ده چې ډیرو انسانانو ته مونږ ورکړې ده، الله رب العالمین د دې سره شفا ورکړې ده. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.